دوستانو په چاینا کې یوه بوډۍ ښځه وه چې د کور دپاره به یې د ډېر لیرې ځایګي څخه اوبه راوړلې. د دې سره دوه منګیانو سره و چې هغه به دې پر لرګي باندې وتړل او د نهر خواته به ولاړه، اوبه به یې راوړلې. په دا دوو منګیانو کې یو منګی لږ مات و او د هغه څه به اکثره نیمې اوبه پر لارې باندې وڅڅېدلې، جبکې دا بل منګی روغ و او په هغه کې به پوره اوبه کور ته راورسېدې. دا روغ منګی د خپل کار څخه مطمئنه و، جبکې چې دا مات منګی و هغه ډېر د مایوسۍ شکار و، حتی کې چې د خپل ځان څخه هم نفرت کاوه. دی ولې خپل کار پوره نسي کوی؟ په ده کې دا ماتوالی ولې راغلی دی؟ د ده د ماتوالي د وجې نیمې اوبه دا ښځه هره ورځ ضایع کوي، حالانکې دا ډېر محنت کوي، ډېر مشقت کوي، د دومره لیرې ځایګي څخه اوبه راوړي، لیکن د دا منګي د ماتېدلو په وجه باندې د دې ښځې اوبه نیمۍ ضایع کېږي. نو ده د خپل ځان څخه ډېر نفرت کوي او ډېر مایوسه و. او د دا خبرې 2 کاله پوره کېږي چې 2 کاله څخه دا مات منګی اوبه څڅوي. نو یو ورځ دا منګي و دا ښځې ته وویلې چې زه ډېر زیات شرمنده یم چې زما د معذورۍ د وجې تا ته ډېر مشقت پیښیږي، ستا نیمې اوبه هره ورځ ضایع کېږي او د دې 2 کاله کېږي. نو زه ډېر زیات شرمنده یم، زه ستا څخه معافي غواړم. د دا منګي خبرې چې دا ښځې واورېدل، دا ښځې پر وخندل او دا منګي ته یې وویلې چې ته نه وینې چې پر کومه لاره باندې زه روان یم، چې پر کوم سایډ باندې ما ته راخستی، ستاسو چې دا اوبه څڅېږي پر دا لاره باندې څومره ګلان راشنه سوي دي. زه په دې خبره یم چې ستاسو اوبه څڅېږي، په دې هغه وجه باندې پر کومه لار چې زه تا وړم پر هغه سایډ باندې ما د ګلانو تخم اچولی دی او ستا د وجې ما ته هره ورځ پر دا لاره باندې ښایسته ګلان ولاړي او څو واره ما دا ګلان رشکولی دي. د دا ګلان د خوشبویۍ څخه مې خپل کور سجاو کړی دی او د دا ګلانو څخه مې ډېرې فایدې اخیستې دي. دا ستا مهرباني ده چې ستا په وجه باندې دا لاره ښایسته سوې ده، جبکې هغه روغ منګي ته که ته وګورې د هغه پر سیډ باندې ګلان نه دي شنه. نو ګرانو کتونکو، موږ تاسو په دا دنیا کې اوسیږو، په دا دنیا کې یو انسان هم پوره نه دی، په هر انسان کې یو خامي، یو معذوري موجوده وي. نو موږ تاسو ته دا پکار ده چې موږ تاسو دا سړی چې په کم کې دا خامي موجوده ده د خپلې خامۍ او د معذورۍ سره قبول کو او دته دا احساس نه کو وردلاو چې په ده کې ډېره غټه خامي موجوده ده او د ده څخه موږ نفرت وکړو. امید لرم دوستانو چې تاسو ته به دا کیسه ډېر خوند درکړي. د هغه رقم مزیدار کیسو دپاره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. په بله ویډیو کې به سره غواړو. د هغو پورې خدا حافظ.